خو بیا یاد ساتل وکاري ورونو حیا دو قسمه ده یو حیات ممدوح او یو حیا مذموم هغه حیا چې د هغې مدح او صفت کړی چې ښه حیا او یو هغه حیا ده ورونو چې هغه نه ده پکار هغه حیا هغه اکثر هغه دا ده چې انسان ته رکاوټ د علم نه جوړېږي داسې حیا بیا نه ده پکار زموږ پښتنو کې اکثر دغه حیا وي چې یو پښتنه دینی پښتنه هغه نشي کولی یاره جي زه به اوس په دې عمر کې دا تپوس کوم یاره جي دا خبره خو د خطا وانګې کمزورې ده ما ته خو دا ښه نه ښکاري چې اوس د عالم نه یا د یو چا پوه انسان نه دې تپوس ما په علم کې دی ورونو ډېر داسې واقعات به وي خو مو اکثر بس د چا راز وي او خبره کله منبر ته مونږ نشو راوړی د فایدې دپاره هم کله کله پاتې شي خو داسې انسانان شته چې هغوی سال کلونه بغیر غسله منځونه و عبادات کړي دي د بې ځایه حیا د وجې نه د تپوس نه کولو د وجې حال دا ده چې دا حیا به مونږ نه کوو دین کې به مونږ تپوس کوو عائشہ رضی الله عنها فرمایل نعم النساء نساء الانصار خی ښځې د انصارو ښځې دي عائشہ رضی الله فرمایل بهترین زنانه دا د انصارو ښځې دي ویلې ښه دي جامې ښې اغوندي نه کالي ښه اچوي نه دې وجه نه دي ښې خوالي وجه څه ده لا يمنعهن الحیاء ان يتفقهن في الدین حیا ته رکاوټ نه جوړېږي چې د الله په دین باندې ځان پوهېږي چېرې دا خو زما ته ځان بد ښکاري نه د انصارو ښځو کې دا صفت ده چې هغوی ته به یو دیني مسله مخې ته راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته به راتللی تپوس به یې کول د انس رضی الله مور ام سلیم رضی الله راضی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته امام بخاری رحم الله بار دا حدیث راوړي کتاب العلم کې راوړي کتاب العلم کې امام بخاری رحم الله راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله فهل على المرأة غسل اذا احتلمت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نعم اذا رأت الماء که څوک به د حدیث باندې ځان پوهېدل غواړي بیا د وروسته ما نه تپوس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نعم اذا رأت الماء چې دا وایي نو ام سلمہ رضی الله نبی صلی الله علیه وسلم بیبي ناسته ده عائشہ رضی الله ناسته ده ام سلمہ رضی الله څه کی فغطت تعني وجهها هغه مخ پټ کړ ډېر شرم دی وجنا ام سلمہ رضی الله په مخ باندې کپڑا واچو مخ په پټ کړ او تحتمل المرأة نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نعم تربت يداك فبما يشبهها ولدها عائشہ رضی الله ته یا ام سلیم فضحت النساء تربت یمینک لاسونه د په خاورو کې کړ شو ام سلیم تا خو ښځې وشرمولې دا ته څنګه تپوس وکړې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تا لاسونه د په خاورو کې کړ شي او بیا یې ته مسله بیان کړه نو ورونو مسله د دین شي وي دې کې به حیا نه کوي علی رضی الله عنه به په دې معمولي لبو باندې په هغې باندې به غسل کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله تپوس نشه کولی نو خپل ملګري مقداد رضی الله ته وایي مقداده په دې ډېرو غسلونو باندې خو د ما ملا ماته شوله ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه نبي صلی الله علیه وسلم نه په دې باندې غسل نشته او دشته که سړی په خپله تپوس نشي کولی حیا ورشي صحیح ده بل ملګري ته وایي هلکه ته دې ما دپاره تپوس وکړه خو په دین کې ځان بې علمه مه پرېږدو په دین کې ځان جاهل مه پرېږده چې ټول عمر په ناکاره باندې سړی عمل وکړي تپوس نه کوي نه ام سلیم رضی الله ته دا خبره کړې وه چې کله تپوس کول اول داسو ان الله لا یستحی من الحق اے رسول الله سلام الله د حق نه حیا نه کوي نو ګوره دا ځانو په دې کې شرمګیر نه جوړو چې یو دینی تپوس وي او یاره جي دا خو داسې خبره ماته ښه نه ښکاري زه شرمېږم په دې باندې بل چا په ذریعه باندې تپوس او دی وجنا کتاب العلم کې امام بخاری رحمه الله دی مجاهد رحمه الله قول ذکر کړی دا چې مجاهد رحمه الله و فرمایل لا يتعلم العلم مستحيا
ولا مستكبرون دو کسان علم نشي حاصل ولای هغه عالمان نشي جوړېدلای هغه پوه انسانان نشي جوړېدلای کوم دو خوونه چې چا کی وي مستحین بیزای شرم بیزای حیا ولا مستعير مړه ځان را تبکاری بده مسلې وای او دویم هغه سړی علم نشه مستكبرون چې هغه کې تکبر وي یاره زبو د بیان د څنګه کینما زبر د شاګردای کې څنګه ځان راولم دا سړی علم نشه حاصل ولای نه بے ځای حیا باندې کوي تکبر باندې کوي نو ان شاء الله بیا الله انسان ته علم نصیب کوي نورونو یو حیا هغه حیا ده هغه د الله نه غختلم بکاري کوشش هم بکاره او یو بے ځای حیا ده هغه نه بزان تیرو الله رب العالمین مو تاسو ټول اعمال دی الله دی دین برابر